1401 مالي کال چې شروع سو ډیر زیات مسایل پکښې مطرح و، خصوصا د مالیې وزارت دپاره. لومړی موضوع دا وه چې پس له کلونو څخه، پس له لسیزو څخه موږ یو مالي کال شروع کوی چې بودیجه مو هم خپله جوړه کړې وه د خپل افغاني کادرونو په واسطه، او د بودیجې تمویل هم ټوله یوازې او یوازې پر خپل داخلي مصارفو، د خپل داخلي عوایدو باندې متقي وو، چې پس له څو لسیزو څخه دا واقعا یو لوی کار و، یو ډېر ستر جرأت یې غوښتی. د بلې خوا د نړیوالو د خواو ډېر زیات ظالمانه او غیر عادلانه بندیزونو سره هم مخامخ وو. زموږ خپله سرمایه، خپل ریزرف مو کنګل سوي دي، پر بانکي سکتور مو محدودیتونه موجود دي، او ځینو نورو برخو کې هم محدودیتونه وه. موږ چې کله خپل د عوایدو د پاره هدف ټاکی، هر څه کوشش مو وکړي تر 109 میلیارد افغانۍ نه ډېرېدی، اما د اداراتو تقاضا چې مو لیدله په لومړي سل کې 211 میلیارد افغانۍ وه، خو چې کله بررسي وسط سال سوه 240 میلیارد افغانۍ ته پورته سوه. 40 الی 440 میلیارد افغانۍ کسر د نړیوالو بندیزونه او ټوله تکیه یوازې پر داخلي عوایدو باندې، دا ټول هغه مسایل و چې د کال په شروع کې ورسره مخامخ وو. خو لله الحمد د مالیې وزارت د ځیرکې او مدبرې رهبرۍ او ورسره د مسلکي کادرونو په توسط په ډېر ښه توګه سره دغه مالي کال مو پای ته ورسوئ. هغه د مصارفو او د عوایدو ترمنځ چې یو ډېر لوی کسر موجود و، هغه تقریبا حل سو، او بالمجموع که ورته وګورئ یو ډېر ښه کال و په مالي لحاظ باندې. یعنی هره میاشت د دې هیواد د اقتصادي پایې د سرخولو دپاره مالیې وزارت د 8 څخه تر 10 میلیارد افغانیو پورې دغه بازار ته پیسې پمپولې د معاشاتو او نورو لارو.